تازه خبره د علي احمد جلالي په مشرۍ موقت حکومت جوړیږي. جو بایډن او د امریکا بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په اړه ولسمشر غني او عبدالله ته تازه څه ویلي دي. نور جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم. ستړي مشئ. ویل کېږي چې د موقت ادارې مشر علي احمد جلالي کابل ته رسېدلی. لوبه د نړیوالو متحدینو له لوري تر مدیریت لاندې ده. د طالبانو په موجودیت کې به یو ګډ حکومت رامنځته شي. جګړه به ودرېږي. نوی حکومت به یو پیاوړی او مرکزي حکومت وي او هیڅوک به د سرغړونې جرأت ونه لري. په نوي حکومت کې پخوانیو جنګ سالارانو ته ځای نه ورکول کېږي. یا به تسلیمیږي او یا به هم بهر وځي. امنیتي او دفاعي ځواکونه او ملي تاسیسات به پر خپل ځای وي. نږدې وخت کې به مذاکرات پیل شي. یوې پایلې ته به ورسیږي. د حکومت په جوړښت به سلا وشي او د یو پیاوړي حکومت په اډانه کې به سیستم روان شي. د موقت حکومت د مشر په راتګ کیسه روښانه شوه. نور هیڅ ډول اندېښنه مه کوئ. بلخوا جو بایډن د افغانستان د اوسني وضعیت له امله ډونالډ ټرمپ ملامت کړی او ویلي دي چې هغه ټرمپ ورته داسې یوه هوکړه په میراث پرېښي چې طالبان یې له نظامي لحاظه پیاوړي حالت کې پرېښودل او د امریکایي ځواکونو ایستل یې تحمیلي کړل. هغه ویلي زه له انتخاب سره مخ شوم چې د هوکړې مطابق لږ ځنډ سره ځواکونه وباسم یا خپل حضور زیات کړم او ډیر شمېر امریکایي ځواکونه یو ځل بیا د بل هیواد په کورنۍ جګړه کې د جنګېدو لپاره ورولېږم. زه د امریکا څلورم ولسمشر شوم چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور او موجودیت په موده کې واک ته راغلم. ما نه غوښتل چې دغه جګړه مې 5م ولسمشر ته انتقال کړې وای او نه به یې انتقال کړم. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له ولسمشر غني سره یو وار بیا د روان سیاسي امنیتي وضعیت په تړاو خبرې کړې دي او ولسمشر غني یې غوښتي چې روان کړکېچ باید د ډیپلوماټیکو لارو حل او د تاوتریخوالي مخنیوی وشي. بلینکن له ولسمشر غني سره تلیفوني خبرو وروسته له عبدالله سره هم خبرې کړې دي. بلینکن له عبدالله مننه کړې چې سولې ته د رسېدو لپاره یې ډیپلوماټیکې هڅې ګړندۍ کړې دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.